غزل څه خورا ورا شروع کړه، هغې نه مخکې یو قطعه ده چې منظر صاحب په دغې روډ راوړي بم راله بچي وجلي، په دغې روډ راوړي بم راله بچي وجلي، د دغې غم موږ په کار دی غبن چېرته راځي. په دغې روډ راوړي بم راله بچي وجلي، د دغې غم موږ په کار دی غبن چېرته راځي. او زه دا منمه چې د سوات حالات بلهاخه شوي، زه دا منمه چې د سوات حالات بلهاخه شوي، خو د ټوپک د شپېلۍ لاندې امن چېرته راځي. په دغې روډ راوړي بم راله بچي وجلي، په دغې روډ راوړي بم راله بچي وجلي، د دغې غم موږ له په کار دی غبن چېرته راځي. او زه دا منمه چې د سوات حالات بلهاخه شوي، خو د ټوپک د شپېلۍ لاندې امن چېرته راځي. په شعرونو څه داسې په اورېدلي وو منظر صاحب ستا لپاره چې الله دې خیر کړي دغه قات راته د عمر ښکاري، الله دې خیر کړي دغه قات راته د عمر ښکاري، او د ډېرو ورځو نه په مخه څکم اوبه په خوب کې. الله دې خیر کړي دغه قات راته د عمر ښکاري، د ډېرو ورځو نه په مخه څکم اوبه په خوب کې. او د دغې خوب تعبیر به سوي په ما ګران لاليه، د دغې خوب تعبیر به سوي په ما ګران لاليه، زه د انداسه خرڅوم او ته خرڅې رانجه په خوب. د دغې خوب تعبیر به سوي په ما ګران لاليه، زه د انداسه خرڅوم او ته خرڅې رانجه په خوب. بل د څو شعرونه دي چې غزل پرناکي یو بل د غزل څو شعرونه ورته ووایم چې هغه رایې چې یو وایم ښکلي راغونډي مې خپل جوړ دی کړي د ګران خبرې، ښکلي راغونډي مې خپل جوړ دی کړي د ګران خبرې، او راځئ چې ورشو لږې واورو د ایمان خبرې. ښکلي راغونډي مې خپل جوړ دی کړي د ګران خبرې، او راځئ چې ورشو لږې واورو د ایمان خبرې. او چې د دې دور په دې خلکو څه بلا شوې ده، چې په دې ځینو ځینو خلکو څه بلا شوې ده، دې خپلې نه کوي همیش کوي د خان خبرې. چې په دې ځینو ځینو خلکو څه بلا شوې ده، دې خپلې نه کوي همیش کوي د خان خبرې. او خدای زده د دې خلکو نه څه داسې خطا شوې ده، خدای زده د دې خلکو نه څه داسې خطا شوې ده، باران کې قات شي چې دې وکړي د باران خبرې. خدای زده د دې خلکو نه څه داسې خطا شوې ده، باران کې قات شي چې دې وکړي د باران خبرې. او څه داسې شعر دی چې ساقي خواږه وو که تراخه وو هېڅ پرې پوه نه شو، ساقي خواږه وو که تراخه وو هېڅ پرې پوه نه شو، نه یې نشه کړم نه یې وکړې د جانان خبرې. ساقي خواږه وو که تراخه وو هېڅ پرې پوه نه شو، نه یې نشه کړم نه یې وکړې د جانان خبرې. او بل شعر دی چې خیرې مفته ده، په موده پس مې یو غزل د چا په نوم ولیکو، په موده پس مې یو غزل د چا په نوم ولیکو، په موده پس مې لږې وکړې د ارمان خبرې. په موده پس مې یو غزل د چا په نوم ولیکو، په موده پس مې لږې وکړې د ارمان خبرې.